بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافټ ورډ ته رالمه. تیر درس کې مو کلیپبورډ ګروپ زده کو. دې کې به انشاءالله فنډ ګروپ نه سټارټلو. فنډ لکه څرنګه چې د نوم نه معلومیږي ټیکس ته وایي، خط ته وایي. فنډ ګروپ کې موږ سره د ټیکس په اړه باندې پورا ډیزاینونه موجود دي، سټایلونه را سره پکې موجود دي. زه راځم از ایکول ټو رینټ ډاټ اولډ دغه لیکئ ما وکړه او زه راځم دې ځای کې څه هیډینګ ورته لیکم. صحیح شوه. زه غواړم چې دغه هیډینګ ته یو ډیزاین ورکم. نو زه به راځم فنډ ګروپ ته، فنډ ګروپ کې به ډیزاین ته راځم او دې ځای کې به هغه ډیزاینونه خوښوم چې کوم ډیزاین زما خوښیږي هغه به ورباندې اپلای کوم. ما سره دغه شان فنډس ډېر زیات موجود دي ځکه چې ما انسټال کړي دي. کیدای شي تاسو سره به دومره نه وي، همدا شان کولی شئ چې تاسو فنډ انسټال کړئ. نو دا موږ په وینډوز درس کې ویلي دي. صحیح ده. زه رالمه، زه یم فار ایگزامپل دا زما خوښ شو. زه یم سایز یې راته زیات شي نو سایز ته به راشئ، څومره سایز غواړئ او هغومره سایز ورته انتخاب کړئ. یا زه یم فار ایگزامپل دلته ورته لیکم نو 1408 نه زیات عدد ورته ته نشئ لیکلی. فار ایگزامپل زه ورته 1409 ولیکم، انټر. ګوره ماته څه وایي، زه ورته 100,000 ولیکم. ګوره ماته څه وایي، The number must be between 1 and 1638. نمبر باید یو نه ونیسه تر 1408 په منځ کې موجود وي، دې نه باید زیات او کم نه وي. صحیح شو که نه؟ همدغه شان ما ورته دا ولیکو، زه یم داسې دې راته راشي هماغه شان راته راغی. صحیح ده که نه؟ سټیپ بای سټیپ غټی، فار ایگزامپل دغه شان سټیپ بای سټیپ غټیږي، سټیپ بای سټیپ ورکوټی کېږي، سټیپ بای سټیپ ورکوټی کېږي. بولډ کنټرول بی شارټ کټ دی، ایټالیک کنټرول آی شارټ کټ دی، انډرلاین کنټرول یو شارټ کټ دی. صحیح شو. دې من خو پوهېږئ سنګل انډرلاین دی وي، ډبل انډرلاین دی وي، کوم شان دی وي، زیګزاګ دی وي، کوم یو چې ستاسو خوښي هغه ورباندې کلیک کوئ، تاسو به اټومیټیکلی اپلای کېږي. مور انډرلاین باندې کلیک کوم نو زه فنډ ته راوستلم، دې ته وایي فنډ. تاسو چې کله په دې ډایلګ باکس باندې کلیک کړئ تاسو اټومیټیکلی فنډ ته راولي. شارټکټ یې کنټرول پلس ډي دی. کنټرول ډي چې کله پرس کړئ تاسو اټومیټیکلی دلته راولي، یا کنټرول شفټ پی چې پرس کړئ نو ګوره سایز ته راوستم. کنټرول شفټ اف چې پرس کړئ نو اټومیټیکلی فنډ ته دلته راوستلم. دا ما سره مور انډرلاین. همدغه شان انډرلاین کلر ته رالم، دې کې ما سره مختلف قسمه کلرې دي. کوم کلر چې ستاسو خوښیږي هغې باندې کلیک کوئ نو اټومیټیکلی به ورته اپلای کېږي. دا مې ورباندې اپلای کړي. همدغه شان بل ما سره سټریک تھرو دی. سټریک تھرو مطلب دا دی چې منځ کې ورباندې لاین کش کې. فار ایگزامپل دا مې کلیک کړ، سټریک تھرو شو. زه یم فار ایگزامپل دغه جمله غلطه ده، اټومیټیکلی به غلطه انتخاب شي. صحیح ده که نه؟ نیکس ما سره څه شی دی، سبسکرپټ دی او سوپرسکرپټ دی. سبسکرپټ دپاره به دلته راشم، زه به دا فنډ فار ایگزامپل ورته غټ کړم. زه ورته وایم چې H2O. زه یم فار ایگزامپل دا 2 دې راته سب شي، 2 به ورته انتخاب کړئ، سب باندې به کلیک کړئ نو اټومیټیکلی به تاسو ته د واټر فارموله ترې نه جوړ شي. بل ما سره څه شی دی، سوپرسکرپټ دی. سوپرسکرپټ دپاره فار ایگزامپل X3 فار ایگزامپل Y2 از ایکول ټو فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکم. دې کې به 3 انتخاب کړئ، تاسو به دا ورته واخلئ او دې کې به هم 2 انتخاب کړئ، دا به ورته والئ. اټومیټیکلی به تاسو ته دې څخه یو ریاضي کوېشن جوړ شي. همدغه شان له دې څخه وروسته ما سره بل څه شی دی، ټیکس افیکټ دی. ټیکس افیکټ فار ایگزامپل زه دا ورته انتخاب کړم، همدغه باندې ماته یو ټیکس افیکټ اپلای کړه. نو کوم یو چې ستاسو خوښیږي هغه باندې کلیک کوئ، اټومیټیکلی به تاسو ته 1 by 1 په دې باندې اپلای کېږي. کله چې به دا ورباندې اپلای کړئ نو اټومیټیکلی ورباندې راغی. بیا دې کې ما سره مختلف قسمه ډیزاینونه دي. ګوره فرست ما سره آوټلاین دی په دې کې. فار ایگزامپل زه غواړم چې دا غاړه کوم کلر ولري. زه یم فار ایگزامپل دا غاړه دې ماته سور کلر ولري، یا فار ایگزامپل ریډ کلر دې راته ولري، یا فار ایگزامپل دا شان کلر دې ولري. مختلف قسمه فار ایگزامپل وایټ ورته زیاتې کمې ورته نو ته کولی شي چې دا ورته زیات او کم کړي. همدغه شان شیډو ته راځم. شیډو مطلب سوری دې کوم شان ولري. زه یم فار ایگزامپل دغه شان سوری دې ولري. دا مې کلیک ورباندې کړ، اټومیټیکلی هماغه شان سوری واخیستم. نیکس ما سره په دې کې ریفلیکشن دی. ریفلیکشن مطلب انعکاس دې ولري. ګوره تاسو ورته وګورئ لکه اوبو کې چې وي همدغه شان کوم شان دې پکار دی. فار ایگزامپل زه یم دا شان مې پکار دی. بیا په دې کې ما سره ګلو ده. زه یم فار ایگزامپل ګلو دې راته ولري، کوم قسم ګلو دې ولري، زه یم دغه شان ګلو دې ولري، هماغه شان راغی که رانغی. بیا په دې کې ما سره مختلف قسمه نور ریفلیکشنز موجود دي. ریفلیکشن آپشن پکې را سره موجود دي. یا که ګلو ته راشم فار ایگزامپل دې کې ما سره ګلو آپشن موجود دي. مور ګلو کلرز دي، کوم یو کلر ورته ورکړئ، خپل خوښې کلر ورته ورکړه. دا فار ایگزامپل ورته ورکړه، هماغه به ورباندې اپلای شي. یا زه رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته په دغه ریفلیکشن کې ریفلیکشن آپشن ته راشه. چې کله ریفلیکشن آپشن ته راغلی زه یم فار ایگزامپل ټرانسپیرنسي دې راته خامه وي، سایز دې راته دومره وي، همدارنګه ډسټنس دې هم زیات وي او بلر دې هم دغه شان وي. اوکې مې کلیک کړ
اتوماتیکلی به ته ما ور باندې اپلای شو. نیکست ما سره بدی کې هایلایټر دی فار ایگزامپل ورته چې دی کې ما سره دغه مهم نقاط دي درته انتخاب کا کوم کلر باندې اپلای کې او ما کلر باندې اپلای کولای شي. فار ایگزامپل زم چې دغه کلر باندې اپلای کړه دا بور باندې اپلای شي. یا زم فار ایگزامپل چې دی کې دغه باندې ما اپلای کوم دا ورته انتخاب کی او دی کې به تر شي نو کلر ورته ول اتوماتیکلی باغینه کلیر شي. بل ما سره بدی کې څه شي دی سټاپ هایلایټینګ اوس ماره دا آپشن کار نه کوي ځکه دا کار نه کوي چې د لپاره به تاسو هیڅ هم نه انتخابوي ټیکس باندې انتخابوي همدغه شان کلیک به وکړئ. اوس راشي کوم کلر ستا خوښیږي زم فار ایگزامپل ریډ کلر زما خوښ شو. کله دا چې ریډ کلر واغې نو تاسو یو پنسل غونډې درک کوم یو باندې اپلای کوي زم فار ایگزامپل دی باندې راته اپلای کا دی باندې راته اپلای کا دی باندې راته اپلای کا. اوس که زرا شم فار ایگزامپل ګوره اوس ماته سټاپ هایلایټینګ کار وکړو. سټاپ هایلایټینګ باندې زه کلیک کوم او اوس نور براته کار نه کوي. زم فار ایگزامپل دغه راته کلیر کا ټولو ته انتخاب کا اوس براشي نو کلر ورته ول اتوماتیکلی باغینه هم هغه کلیر شي. دا ورته انتخاب کا د کې هم ورته نو کلر والا اتوماتیکلی باغه هم کلیر شي. نیکست ما سره باندې کې فونټ کلر دی زم فار ایگزامپل دغه فونټ ترته کلر ورکا کوم یو کلر چې څه خوښي هغه باندې کلیک کوا اتوماتیکلی بتاتا هغه ور باندې اپلای کیږي. یا مور کلرز تر زم فار ایگزامپل مور کلر کې ما سره مختلف قسمه کلر موجود دي. کرنٹ کلر د دا د نیو کلر واست انتخاب کوم یو کلر ته خو فار ایگزامپل دا مې ورته خوښ کړه او کې باندې کلیک کی اتوماتیکلی به ور باندې اپلای شي. یا زرا علم فار ایگزامپل مور کلر باندې کلیک کړي کې مثلا کسٹم کلر دی RGB ورته انتخابول شي ریډ گرین بلو کوم یو کلر ته خوښیږي فار ایگزامپل هغه ور باندې انتخاب وا نیو کلر دی دا د کرنٹ کلر دی دا دی صحیح ده کنه اتوماتیکلی ماته ما ور باندې اپلای شو. نیکست ما سره بدی کې بل څه شی دی سنټنس کیس ته چینج کیس فار ایگزامپل دا ورته انتخاب کوم فار ایگزامپل ما یو کتاب ولیکم ملګری راته ویل چې دا کتاب ته په غټو تورو باندې ولیکا خو ما په وړو تورو باندې لیکلی دی نو زه بس سمپل دلته راځم زه به ته اپر کیس علم کله مې چې اپر کیس واخیست نو اتوماتیکلی ما ته هغه ټول غټو تورو ته راته چینج شي. یا زه فار ایگزامپل وړو ته راته چینج کړه لور به ورته والي وړو ته به راته چینج شي. فار ایگزامپل سنټنس کیس ته چینج کول غواړئ سنټنس کیس باندې کلیک کا نو د جملې لومړی تورې به غټ وي نو ټول به واړه وي. کپیټلایز ایچ ورډ که ورته والي نو د هر لغت اول تورې به غټ وي. کپیټلایز مې ورته واخیست د هر لغت اول تورې راته غټ راغی. ټوګل کیس والا دا د خلاف ته اول تورې به وړو کوي نور براته غټ وي. خپل حالت تر سره غواړي سنټنس کیس باندې به کلیک خپل حالت براته راشي. نیکست ما سره بدی کې کلیر فارمټینګ دی دا مې فار ایگزامپل ته انتخاب کې زمینار د خپل حالت تر راولا کلیر فارمټینګ باندې به کلیک اتوماتیکلی به خپل حالت ته راشي. نیکست ما سره بدی کې ډایلوګ باکس لانچر دی کله چې بدی باندې کلیک کوم نو ماته یو باکس اوپن کیږي دی ته وای فونټ باکس د کې ما سره دوه ډوله فونټس دي یو سره انګلیش ژبې لپاره د لیټین ټیکس او بل سره د نورو ژبو لپاره د کمپلیکس سکرپټ ورته ویل شي. فونټ دي ځنه هم بدلول شي دي ځنه هم بدلول شي. همدغه شان فونټ سټایل دی ریګولر دی وی ایټالیک دی وی بولډ دی وی د ساده خبرې دي سایزونه ورته بدلول شي دي ځنه ورته ورکول شي. د به پښتو اردو پرشین عربیک دی لنګویج لپاره د فونټ سټایل ورته بدلول شي. بالکل فونټ سټایل ریګولر رسل غواړي ایټالیک بولډ ایټالیک د ما سره سایز موجود دي د سره سایزونه دي صحیح ده. آل ټیکسټ دا به ټول لنګویج د پاره دي. فونټ کلر مسله ته موجود دی کوم کلر چې تاسو خوښي هغه باندې کلیک کوئ. انډرلاین سټایل دا مسره هم انډرلاین سټایل نه راغلی دی او ما غوښتل نو مسره په دې کې موجود دي خو دلته به دا غنه هم زیات دي د کې سره ورډ اونلی هم راغلی دی. فار ایگزامپل زور ته چې دا ماته انتخاب کا خو په دې کې راته سو کا ورډ اونلی هر یو لغت ته بیل بیل تور کو کې می کلیک کو نو هر لغت ته ماته بیل انډرلاین ورکو هر یو لغت ته راته بیل لاین لاندې راته ورکو. نیکست ما سره به کې بل څه شی دی انډرلاین کلر دی زم فار ایگزامپل دا کلر راته چینج شین مې ورته ورکو اتوماتیکلی ماته ماغه شین واخلي. افیکټ ما سره موجود دی سټریک تھرو مطلب دا چې منس کې لاین ورته ورکې دلته هم دا مونږ ویلې دی. ډبل سټریک تھرو ولته نشته دی ځکه موجود دی ډبل سټریک تھرو ورته ورکې. سوپرسکرپټ دا مونږ دی ځکه ویل ګوره سبسکرپټ مو په دې ځکه ویل H2O سمال کیپس آل کیپس ګوره زرا لمه دا مې ته انتخاب کوم فار ایگزامپل دغه ماته څنګه کا سمال کیپس کا سمال کیپس هم غټ وی خو ذاتی وړي کوي. سمال کیپس باندې مې کلیک وکړم مې کلیک کو ګوره دا هم غټ توري دي خو دې کې دی ذات وړي کړي. زم فار ایگزامپل آل کیپس راته کا آل کیپس باندې به کلیک وکړم به کلیک کی نو دلته تاسو ورته وګورئ د کې چې د پورا ټول غټ راته ښکاري. هډن ټیکسټ ورته فار ایگزامپل یو پیراګراف ډیر مهم دی غواړم چې هغه هایډ کما زه بس کوم زه براشم زم فار ایگزامپل دغه لیکي ماته هایډ کا دا ورته انتخاب کړئ فونټ ته براشي دغه به هډن باندې کلیک کی دا به اوکې ورته والی نو اتوماتیکلی ما کوم لیکل چې ما انتخاب کړیو
هغه راته هایډ شو پټ شو نو څوک نشي کولی چې هغه لیکل وګوري. څنګه به یې ګوري؟ ته به راشي هلته فایل ته به راشي دې کې به آپشن باندې کلیک کړي. کله چې به آپشن باندې کلیک کړي ډسپلی باندې به کلیک کړي. ډسپلی باندې چې کله کلیک کړي هیډ اینډ ټیکس به ورته والي. کله چې به دې باندې کلیک کړي دا به اوکې کلیک کړي نو اتوماتیکلی به تاسو ته ډاټډ انډرلاین وي. زه غواړم چې دا ان هایډ کړم دوباره به ورته دا انتخاب کړي کنټرول ډي فنټ ته به راشي هیډ اینډ به کلیک کړي دا به اوکې کلیک کړي اتوماتیکلی به هغه ډاټډ انډرلاین هم ورک شي او ستا لیکل به خپل حالت ته راشي. همدارنګه دې نه پس ما سره سیټ از ډیفالټ دی. سیټ از ډیفالټ مطلب دا دی فار ایگزامپل ستا یو لیکي خوښ شو یو فنټ یو ډیزاین ستا خوښ شو او سایز هم تا ورته برابر کو فنټ سټایل دې ورته برابر کو ډیزاین دې ورته برابر کو ته وایې چې همیشه دې زما عمده سټایل وي. کله چې زه وینورډ ته راځم زما دې عمده سټایل وي ته بل ته ورته هغه انتخاب کړي او سیټ از ډیفالټ باندې به کلیک کړي. چې کله به سیټ از ډیفالټ باندې کلیک کړو نو کله چې هم ته وینورډ ته راځې نو ستا لیکل به هماغه شان وي ستا ډیزاین به هماغه شان وي. ټکسیفیک ته راځم ټکسیفیک هم ته ډیزاین خپل ورته ورکولی شي. نو فیل سالډ ګریډینټ زم فار ایگزامپل دغه شان رنګ دې راته واخلي کلوز اینډ دین اوکې تاسو اوس ورته وګورئ هماغه شان یې واخیست که مې نه اخیست دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب کړو ټکسټیفیک ته رالمه ګریډینټ مې ورته واخیست زم فار ایگزامپل دا راته راکړه کلوز اینډ دین اوکې تاسو اوس ورته وګورئ اټومیټیکلی هماغه ورباندې اپلای شو که اپلای نه شو. نیکسٹ ما سره په دې کې څه شی دی ایډوانس دی ایډوانس ته رالم دې کې ما سره کریکټر سپیسینګ دی. زه فار ایگزامپل دغه هیډینګ ورته انتخاب کا دې طرف ته دغه ورکا ته هم زیات کا. زه فار ایگزامپل دغه منځ کې چې کوم سپیس دی دغه سپیس ورته زیاتوم یا کموم ته به راشي دا به ورته 200 کې کله دې 200 اوکې به کلیک کړي اټومیټیکلی به تاسو ته هغه کش غونتی شي. نیکسٹ ما سره په دې کې بل څه شی دی فار ایگزامپل 33 راته کا بیخي به راته دغه شان نږدې شي زه نه راته 100 کا 100 به راته شي اوکې مې کلیک 100 به راته شي. زه ورته یم کش کوی م سپیسینګ راته ورکا ایکسپینډډ مطلب خپورې کرتا څومره پوینټه دلته ورته ولیکه زه فار ایگزامپل 5 اوکې مې کلیک اټومیټیکلی به هغه لیکي خپریږي او منځ کې به سپیسینګ راځي. بل ما سره کنډینس دی کنډینس مطلب نږدې کا همدغه شان کته دا ورته زیاتې هم به نږدې کېږي او همدغه پوینټه به دا نږدې کېږي او همدغومره به څنګه کېږي دا چې بره باندې اوس کلیک کې اوس کمیږي صحیح شوه دا مې اوکې کلیک کړه اټومیټیکلی به هغه نږدې کېږي صحیح ده که نه. دا به نورمل والی نورمل مې ورته واخیسته اوکې مې کلیک کړه اټومیټیکلی به ما ته خپل حالت ته راشي. پوزیشن دی ګوره پوزیشن کې ستاسو یاد شي ګوره دا موږ دلته ویلي سبسکرپټ اینډ سوپرسکرپټ. سبسکرپټ کې به موږ ته سایز وړوکی کېده سوپرسکرپټ کې به هم سایز وړوکی کېده. زه فار ایگزامپل سایز دې ورکوټی کېږي نه دلته یو نوم لیکم زه فار ایگزامپل دا خان راته بره موو کا نو ته به راشي همدغه فنټ ته به راشي فنټ ته چې کله راغلی دې کې به ته ورته رایسټ والی دا به اوکې وباندې کلیک کړي اټومیټیکلی خان بره راغی که رانغی نورې هم زیاتول غواړي نو بره باندې به کلیک کړي دا به اټومیټیکلی څنګه کېږي روپورو به اوچتېږي. یا زه فار ایگزامپل لاندې راته راوله لوډ باندې به کلیک دا به اوکې کلیک کړي نو هغه به بره لاړ شي او دا به راته لاندې راشي. یعنې رایس کې او لوډ کې سایز زیاتېږي کمیږي نه بره او لاندې دي. سبسکرپټ او سوپرسکرپټ کې سایز زیاتېږي او کمیږي. کرنینګ فور فنډس باندې که زه چې ته کلیک کړم نو ماته دغه فنډ سایز کې چې دغه فنډ څومره سایز کې تا سره موجود دی دومره سایز کې ما سره موجود دی. اوپن ټایپ فیچرز دې باندې تاسو فار ایگزامپل کلیک کړئ ګوره تاسو ته ایگزامپل در کوم از ایکول ټو رین ما ولیکه صحیح شو دا مې ورته انتخاب کوم. زه فار ایگزامپل دا د سټینډر اونلی والا سټینډر اوکې ورباندې کلیک کړه دغه سټینډر خپل همدغه ته ویلی شي. زه ورته فار ایگزامپل سټینډر اینډ کنټیکسچوال اوکې مې ورباندې کلیک کړه تاسو ورته ګورئ چې دې کې به لږ لږ چینجز خامخا راځي. هسټوریکل راته والا اوکې ورباندې کلیک کړه تاسو ورته وګورئ چې دغه یو بل سره ونښته کنټرول زیډ کنټرول وای زیډ وای صحیح شو که نه تاسو ته ښکاري. همدغه شان بیا زه راځم بله سره نمبر سپیسینګ دی فار ایگزامپل دی کې ما 1 2 3 ورته ولیکو 0 نه شروع شوم دا مې ورته ولیکو او دا سایز مې هم ورته لږ زیات کو نو زه غواړم چې دغه ډیزاین کې هم فرق راولم پروپورشنل مې ورته واخیست اوکې مې کلیک دا به راته په دغه شکل کې راځي. بیا رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ټیبلر راته راکړه اوکې مې ورباندې کلیک کړ ټیبلر راته په دې شکل کې راغی. همدغه شان نمبر فارمز سره فار ایگزامپل لاینینګ اوکې مې ورباندې کلیک کړ دا خو همدا خپل شکل دی. اولډ سټایل اوکې مې ورباندې کلیک کړ دا راته اولډ سټایل ته چینج شو. دغه شان واړه واړه فرقونه پکې راځي بس دې کې څه دومره خبرې نشته دی.
This was all about fund group. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره فند ګروپ